یوه ورځ یوه شپه چې تیریږي او دا زمونږ نه بغیر د عمل د تیریږي، دا سراسر تاوان دی چې دا موږ په عمل ډک کو بیا فایدې وګورئ. حدیث ابو داود کې او حدیث نسائی کې راغلی دی، نبی صلی الله علیه وسلم چې مدینه کې وو، آخا بین رجلین، دو سړو منځ کې ورورولي قایم کړه چې تاسو دواړه د یو بل وروڼه شوئ اسلامي. فقتل احدهما فی سبیل الله، یو ورور چې وو هغه جهاد په میدان کې شهادت ورته میلاو شهید. ثم مات الاخر بعده بجمعه، بیا هغه دویم ورور چې وو هغه یو جمعه بعد په خپل مرګ باندې مړ شو، په خپل مرګ باندې هغه وفات شو. فصلوا علیه، خلکو په منځو کو جنازي منځو کو. نبی صلی الله علیه وسلم خلکو ته وروسته وایي ما قلتم، تاسو په دې جنازه کې څه ویل؟ د ورور د پاره څه ویل؟ هغې ویل دعونا الله ان یغفر له، مونږ ورته دعا وغوښتله چې الله بخښنه ورته وکړه، ویرحمه، الله پرې رحم وکړي، ویلحقه بصاحبه، او د خپل ملګري سره میلاو کړي ځکه چې هغه شهید شوی دی، هغه ته خدای نشي رسېدلی. نو نبی صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل فأین الصلاة بعد صلاته وعمله بعد عمله، داغه مونځ چې وروسته کوم یوه هفته هغسې یوه مونځ کړی دی، هغه مونځ د هغه مونځ سره مقابله کوي، یعنې د هغه مونځ د ده د مانځه سره مقابله کولی شي، دغه عمل د ده د عمل سره مقابله کولی شي. او بل روایت کې دي وصیامه بعد صیامه، وصیامه بعد صیامه، او دغه روجې پس د روجې د ده نه. نبي ورته بیا وایي لما بینهما ابعد ما بین السماء والارض، د دې دواړو په عمل کې دومره غټ فرق دی لکه د اسمان او د ځمکې. یوه جمعه وروسته هغه وفات شوی، په یوه جمعه کې هغه څومره زیات منځونه کړي دي، څومره تلاوتونه کړي، څومره روژې نیولې دي، څومره نیک اعمال کړي دي، او هغه یوه جمعه مخکې مړلی، لہذا د هغه عمل دته نشي رسېدلی. سوال راځي خامخا ذهن ته، چېرته شهادت او چېرته نور نیک اعمال؟ زما وروڼو دا بل ورور چې و دی په کور کې یوازې ناسته دی، دم جهاد کوه خو شهید شوی نه دی، او دارنګې د شهادت ارمان به یې کړی. او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه، چا چې په رښتیا او د الله د شهادت غوښتو الله به د شهداو مرتبې ته ورسوي، اگر که په بستر باندې مړ شي. یوه جمعه هغه سیوا عبادت کړی، یوه جمعه، او نبی څه وایي؟ وایي چېرته د هغه عمل او چېرته دا عمل؟ ځمکې او د اسمان دومره فرق دی د دې منځ کې. د ورځو د شپو زما وروڼو دومره قیمت دی د هغې چې موږ پکې ډېر څه کولی شو، موږ پکې د یو بل نه وړاندې کېدلی شو.